خو دا قاضیانو ته وایم وخوند دغسې عدالت راکوي لکه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې قاضي شرعي صاحب ته د یهودي سره د زغرې په دعوه کې ورغلی او بیا فیصله هم په خلاف د حضرت علي صاحب وسوه. یهودي وایي چې قاضي د امیرالمؤمنین فیصله زما په ګټه، ما زه خو د خدای سره نه غواړم چې ما محکمې ته کش کړي، او که دغسې امتحان په ما باندې راشي یا زما په مسؤلینو باندې راشي چې دغسې ورسره ولاړ شي محکمې ته، دا زما هدف دی. بس دغسې عدالت غواړم، رب جل جلاله دې راولي. عدالت د یو حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په محبس کې ناست دی، بلا جرم شکنجې، وهل، زورول، نو خدا بشرا کې د دو د الله ترمنځ هیڅ حجاب و پرده نشته. رب جل جلاله شرع قبلي په یوه ساعت نه بلکې په یوه ثانیه کې به ټول امارت وغورځي. رب جل جلاله هیڅ قدر نه لري. رب جل جلاله بې نیازه خدای دی. که عدالت وو بیا به بقایي، او که عدالت نه وو ظلم پیدا شو، خودخواهي پیدا شو، مرګونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو، بې له محکمې وژنې وشوې، دا ملک به تباه کېږي. دا د ظلم سره بقا نه لري. د دې ظلم مخنیوی د علماو په حقاني فیصلو او د حکومت په صحیح اجرا باندې. داسې نه چې د یو چا د 5 روپو دعوه ده، د هغه شام وهل کېږي، سر هم وهل کېږي، د بل سړي بیا د سلو جریبو مځکو ده، هغه ته بیا څوک غږ نه کوي. هغه بیا سپارښت لري، هغه بیا واسطه لري، هغه بیا ملګري لري.